فرښتو ډېر زیات درد شو. اوس هم تړلي کلي هم نه دي. ورځېږه لکه داسې ډېره ښه اوس پرانه سترګې وباسې. السلام علیکم. السلام علیکم. مې منله ګوره چې ویښ یې. خدایا خلکو مې نصیب د بدو نه وي په شین کبل به مې منګې نه ماتېدو. د خلکو روریانې غټې غټې شملې خلکو ته ورپسې کړي داسې کارونه وکړي د نرۍ د باترې چې ټول کلي کې چرچې وي. زما ورور داسې د بې غیرتۍ کار وکړو چې چا سره سترګې نشم لګولی. بار ته نشم ووتې. دویمه ورځ مې دا دا غم مسره نشته چې زما خور به څه خوړلې څه به یې نه خوړلې چې مور پلار به مړه کېده چې په هغه ورځ زه مړه وې چې دا قصه ختمه وي. چې اورېدلي دي هېڅ ته مې نه دی خیال شوی. په بوټي هر څه په شرم وشرمېدل راله. خلک دغه ځي راځي او پېغورونه په راکړي. خو یاسین خو د الله جرې خوشحاله نه کړي ته وایې چې د ده چېرته خور نه رور یې تللی دی. داسې راشي چتکټ توخي جوړ بیانونه را سره راوالي. زه پس د دې راشي نو 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 نازکي ډنګ په لاس باندې کښېنه او هغه څه ورته ووایه چې څه درله په خوله درځي. د پلار نوم به روښانه کوم انشاءالله. ما پېژنې او که نه هله بیا خالد را برخ شو. څوک یې ویښ یې ګورې دا همدغه غوښتل. ګوره واحد حسنه تا دا ماته په حواله کړی دی. نو څنګه به زه ستا خبره غورځوم یار. داسې مې راته نه دی په حواله کړی. دا لوبه ترخه ده په دغې وجه مې چې خیال یې ساتي. د ورځ غومبه چل نه ورځي. اوس خو مې چلي زده کړو له خیره. اوس خو زموږ په دې علاقه کې یو مرغۍ پروکي دغه زموږ د نازکې د خوا نه راغلم. دا څه وی؟ یو شوم ورسره سره خیر خبر دې راوړو؟ خیر خبر مې راوړو. پرس کې اوسه تمانچه وه. ما ته خو پته ده تاسو سره ګورئ تش ټوپک دی. تمانچه ورسره وګوره. دا کومه خبره وکړه راته؟ 25 دانې مې ورسره. دا خبرې څوره دي چې موږ په هوا کې ګرځېدو. موږ خو وې جوړې د دې کلي بدماشان صرف موږ یو. اوس رافیض د نانو هم تمانچې را شروع کړې. خیال کوه ګوره. بس واحد ته پېښه ستا کار پېښه هېڅ هم نشته. ما ته یې وویل بدماشانو دا دغې کوکېټې وې ما خپله زر داسې کړله. او وایي دا د بریدونو ما خپل زر داسې کړله. وایي دا د ویښتو ما ته شو که زما خو واړه دي. هلکه شیره یاره ولیم دي دوب دبه خو پرېښېره په کلي کې. خامخا یار نو منې که نه؟ اوس په مخکې د سوچ سره یې ما ته دا خبره وکړه. څه به کړي؟ سوچ مې دا دی پیسو ته چل وکړه. چې جینۍ خو تلې ده. دا خو لاړه خدای دې بیو خو باسي. خو چوست خو زموږ لاس له سره راشي که نه؟ ما له داسې هم نه راکوله. تا کوله ډایرکټ په چونکه خرخته که ما ده نه کوله نه. نو هغې خبره ما روانوله خو وتښتېده. سره چې وتښتېده بس واحده سنه ته ونه تښتې. داسې چل دی که نه چې تر څو به تمانچې ټوپکې ګرځو. روغه کې ټیم ستړي کړو. روغه به کوو خو په یو شرط. ډېر ښه به پیښه یې واحده سنه چې زما مطلب څه دی؟ زما عزت دی. څوک ستا عزت دی؟ څه ستا عزت دی؟ دا رقم وخت نو اوسه پورې خو ستا بایکاټ کړو. خو ما ځکه کړی ما ته بل څوک ولګې که نه. نو تا بیا موږ د نازکې خلاف ولي خو دا خبر راته نو خلاف کړی خو مې نه پېښ شوم ته لکه په هغې مونږ ورچې نه او ته بیا د هغې مدد کې او هغې ته به ځان ښه کې. نه ته غواړې چې ستا رشته هغې سره وشي. نو تا ما ته په دې خپله خوله څه ویلي؟ هغه جوارو سره چې میلاو شوي دا خبره دې مې وکړه. ته په خپله لار لاړې. ټینشن کې یو که نه ټینشن کې دا ټینشن دله زه ختموم که نه. ختم که څه چل وکړې؟ ما سره یو بېیمانه شته
هغه د سره زه ملاوم ته ما ته ځای صرف وښوې زه به هلته یم هغه به دله د کور ټول خبر د نازکې درکړي زه ستا په خبره پوه نه شوم وایي څه نه ته به کم ځای کې مازدیګر کې درلې اوس وزګار یم ما نه مازدیګر ټایم راکړه زه صحیح د واحد څه نه مازدیګر به زه په هغه پوله ناست یم چې هغه ځای لرې ځان را رسولي بس ټیک ده په دې زما ستا خبره زه صحیح د ورځه اوې یاره تباکه خپل او پردي ته ګوره خپه نه شي ته به ګپ لګې راشې تشتې چا به دا ککرۍ ورانه کړي ګورې تا څادر په مخ اچولی دا پوهه کې دا سړی ګورې نو زمونږ خو دشمني ده د څادر په مخ خدای اچولی تباکه دشمني نشته سړی سم پوهه کړه ګورې دشمني کم ده ډېر اوره د څه دشمني ټول چل دې ترې دې ته خدای لوبه لکه د پیسې ده دې به دنه ګوره د منځه وتې ځان ګورې ګوره وای د څه نه شاته کړی وي تا جوړې د خپل کس پې کړې نه دی چې زمونږ دا لوبه څه ته جوړه ده تا خو ما ته ویلي چې سړي نه ډز وباسه خدای دې تباکه خو دې راته نه درې دي ځایه ویلي. تماچې نیغې کې دې دې پوهه کړه په دې تماچې څادر ونیوله پټې ساته ها. ته پوهه کړه ډوډۍ خلاصو د کلي خانان ولیدو نو ګورې ویشتې به یو خو دا روب دبدبه به هم ختمه شي چې د دې ټوپک د وجې ډېر وران خلک مسلمانان شو ښه والله چې ایلام له لپنې هغه کړل ته ماته یو خبره وکړه دوه اوس که ما څه تمانچه وي ها او تا صرف دا بورډ هم والی وي او ما در باندې در تین کړی وی نو بیا به څه نو ته خو ما بړې ته بیا نه پرېښوستې که نه خو تا تش دی خدای دې تباه کړه شي خو تش دی نو ما ته پته خلکو ته خو پته نشته که نه لکه دا څه وي لکه ته موږ له تش ټوپک تش ټوپک ترې راکړی دی زه دې خوا راکړه دا ونیسه لکه زه یم چې زه په دې باندې لټون خدای دې دا نه ولي نو ولي دې کې دام دی یو دا نه خټې ګورې دا خو دې ما صرف د دبې لپاره در کړی دی بس چا ته ونه وې ښه نه وې مخ ګورې خیال کوئ او که نه صحیح ده زه ورځه ته وایې د څه نه او شیره زه چې ورځو پې مونږ به څه وخورو ځکه چې سهار راس راسې ګرځي وقت وکړه کنه وی خدای ما په دروغ کړل وی د جانان کډه پرې بیا د پټه ای پرشتیا درامسته خدای ته په برکات کې دې خوانه دې دې تشي کوم دې نه کوم خلک ولا په دې شرموله مې سره ما مستا په تربيت کې راځه ځکه مې راوستو پوزه درانه پرې کړه کنه ونه هلي طرف ته دوایا دا خو په ډېر پوجا تواس سره وی چې مونږ خاندان یو بل خاندان دی خو کټر دې یو څه کومه څه پاتې شته خو تاسو ته نو راغلي خو دې ته مجبور چې دا نشه دې د ستر نه کوشي ځکه مې باندې دا یو په دربار کوټې نه کار ورنځي اکثر شي دې په کوټه باندې وایي کوبیلې دې اوس پر هغه غول جوړ شي زبردست چې پیالې چې درته نازک یو قرصه راوړه خدایا پانی ارسه په موږ
خالد بند الله دې شرم خوشاله وکړه خو دې په شرمونو او شرمونو ما خطا سره ثبت کړو په خدای سره پیدا کړو د مینې دې دا د بدسل غړې ډېره مرو پاسه غړې مرو پاسه اواز باندې خلک وایي تاسو خو یاد خلک یې روز یاد دوتم یادې کې راکاو پیغور ستاو د پیغورونو شو زما د پیغورونو نه په قصه به مې پوه کې که نه چېرته تلې وې سوره ورځ وشوې چې دا جینۍ تا د کوره ایستې ده گاڑی تیر واتی خطا شوی اے زړګیا لیونیا چې مین په بی وفا شوی چې مین په بی وفا شوی السلام علیکم یا اهل القبور یو ګلاس اوبه رامنې اوس که غزل مې ویله مرۍ مې بیخي وچه شوه الله پاک دې خو بالغ ساته کټ کې بالغ نه دی وعلیکم السلام پتا باندې خو با اوس اوبه زس کم چېرته ځې ته د کوم ته دې کور ته په کومو سترګو رالې په کومو چې تلې وو پاک واپس نه ځکې راځه دا جنې څوک ده دا جنې څوک ده دا کوم زما ملګرې ده ولې دا هغه جنې ده کومه چې تا پنې ملار کې پرېوسته او درانه د کورې ځنځیر کو بې غیرته بې شرمه ما تا سره صفت کړو زه پرېږده ستا په خبره پوه نه شوم دې داسې تر سره راغلي دي ما کور دی ما کور دی چا کور دی خپل کور دی خپل کور دی دیکھو زما ما زوی د مونږ کره راغلی د مونږ کره ناست جنې په تاسو تو تپتې نازکي دا ستا د ماما زوی دی تا خو به ما ته ویلې په مزه خبرې کوه نن بېرته ویم تا به ما ته ویلې کلب چېرته موږ خلک پوسته په کوټو روخي چې په مزه خبرې کوه څنګه چپ شم تا خو ما ته ویلې چې ستاسو خاندان خراب و خاندان خو زمون خراب نو خاندان خو ستاسو خراب و زه ستا ورور سره د کوره نوم روتې زه ته د کوره روغ کوم د ما سره ډېرې غټې غټې وعدې کړې وې چې زه تا سره مینه کوم چې ته ما ته څه وې زه ستا لپاره هر څه کولی شم او د کور یې روغ کړم ډېر راته وې زه راځم یا سر سره یې رابطه وکړه ډېر وغوښتو زه په دې په لار کې پرېښستم ته بیا ما ته موبایل هم بند کړو ما سره بلې لار ځمه سره په سر خو الله دې خوشحاله کړي ستا ورور ته یا څادر راواچو ما خو یا سره تا ته ویلي که نه چې د ماما له زامنو نه لرې اوسه خو تا زما خبره نه منله بې غیرته ودرېدل د ماما زوی درله څه سیله درکړه نه ته چې دې کور ته رالې او تا په هغه ورځ چغې وایلې که نه چې یاسر ښځه وتښتوله نایلې وتښتوله چې نن لاړې وې دا جنۍ څوک ده دا هم هغه نایله ده که نه وړو ویلې نو ما ځکه ویل چې نایله وړو ویلې جنۍ سره دې څه لیان اغوښتو هېڅ هم نه زه څه خبرې ما ته هم د دوی په خبرو کې رالې دې سره ثبوت څه دی ثبوت ما سره شته که نه ته په څو مې کوږه که نه جنې چا روغ کړې زه څه خبرې رنګ چا کړی ما ته نه لګي رنګ هم د کړو جنې هم د روغ کې وه او ما ته یې زه تاله پیپسي راوړم ما سره ستا د یوې خبرې ریکارډ پروت دی تا چې ما ته وایي چې د کوره روزه ټول ثبوتونه ما سره پراته دي ستا میسیجز ستا کارونه هر څه ما سره دي بس صحیح ده ته دا به تا ته ثبوت وښیو زه زر راځم چېرته دی چېرته ځې مېلمانه راغلي ځې چېرته چې مېلمانه تاسو کره راتلي نو ته دلته بیا څه دپاره راتلي تاسو مېلمه پېژنې دا د جان صاحب دوکان نه چې ته بوتل بس ای په ما دې وکړل پتا وشه وایي چې پتا کېږي تماشې نه به درځم په کور کې دې خپله خورم ناسته ده الله دې توره بدنامه نه دي تا نه شرموي چې څنګه دغه خور لاړه بس به به کوزي که نه سوه راتلي هغې خو څه پاتې نه شو وایي نو په هغې څوک څه کوي هغه خو تیار د لیندید وخاښه د سره پټاک پکې چول غواړي نو بس ورسه دی خو بس اوس دا شرم خو راته صبر وکړې چپړې دې دغه خالده زما خبره واوره ته تښتېدو کوشش مه کوه ته ما نه نشي خلاصېدی ودرېږم تللی تا راته ووایه ما تا سره آخر څه زیاتې کړو ته ما نه ته کوم زیاتې بدل واخیستو
دا ته څه ګډې وډې وې ته څه زیاتې او زه سره خبرې منه او ما د سره څه زیاتې کړو چې لکه تا په ما دونه غټ تور راپورې کړ. دا به زه خبرې کوم. څه چل دی؟ البې که نه؟ دا بس انسان ټوله خبره وکړه. دا ټوله خبره دا چې چل شي دا خپل وي کنه دا به دی ویل بس نه قلاله ده کنه ها. نه قلاله بیخي نه قلاله ما ویل دا بس هیڅ مې وجود له راوده نو راوده نه د جیرو کاکله تا کړو او بدنام دې په زما ورور کو دا. په ټول کلي کې د نوم د دا غشتې چې اصل خزو تختوله په قهر د مولا خشه چې سمبالول د نشوه مې وستل سره پاره دا نه کور کې شناختی کارت پاتې شي د شناختی کارت په سره لمه چې څنګه رالم نو ورکه مې درد غړل لاس مې ماچو نو چې لاس مې ماچو نو بیا خو زموږ یو ګلیوالو هغه هسپتال ته بولم هسپتال ته بوت نو هسپتال بنو نو چې بیا هم ډاکټر ته رنګو ډاکټر راتلو سلور باندې ویل چې تا قصه شوې نازکه داسې کار به وکړو دا د کوټه کې به اے نه ورشه مولا راوړ